بسم الله الرحمن الرحیم. قائمه او دایمه تلپاتې رب پر قائمه دایمه او تلپاتې نامه پیل کوو. ډېرو قدرمنو معززو مشرانو، خوستوالو، خوستمېشتو پرتو قومونو د غرو لمنو کې په ښار کې چې کوم دوستان اوسېږي، عام ولس چې کوم دی د عام ولس ته یعنې پرتو ولسونو ته دا زموږ خپله پروسه نه ده چې موږ پکې څوک نه غواړو څوک پکې غواړو. ټولو ډلو ته یعنې ټول ولس ته هغه که سپین دی هم حق لري، که ځوان دی هم حق لري. څه کوم ځای پورې چې زموږ غږ رسېږي په پخلاینې دغه ملي غورځنګ دغه بلا دې مضبوطه کړي، پیوستون دی انشاءالله. او راتلونکي جمعه کې به انشاءالله موږ شموله غونډه لرو پر ټولو قومونو په پخه باندې. هلته څه مشران ولاړ دي، څه مشران راغلي وو، یو څه مشران لاړ دي، د هغوی په نمایندګۍ باندې دغه څه مشران ولاړ دي د دې قوم او د دې ولسونو نمایندګي کوي. دغه محترم خلک دي. تاسو ته یې هم بلنه وي چې د جمعې په ورځ په دغه ورځ کې د جمعې په ورځ په مبارکه ورځ کې زموږ سره ګډون وکړئ. نو الله به اجرونه درکړي. نور مو ودان غلبو ډېره ستاسو ته راتګ په هیله باندې مننه.